د لغمان د مرکز ولسوالیو زرګونه ولسونه د دې ولایت د والي رحمت الله یارمل څخه د ملاتړ سربیره د فساد او غصب پر وړاندې د روانې مبارزې د هرکلي او دوام غوښتنه وکړه. د ولایت مقام څخه په خبره شوې خبرپاڼه کې راغلي هغه غونډه چې نن د سې شنبې په ورځ د لغمان والي رحمت الله یارمل او د جمهوریت نظام څخه په ملاتړ جوړه شوې وه، پکې د مرکز او 15 ولسوالیو زرګونه دیني عالمانو، قومي مشرانو، ځوانانو، مدني فعالانو، ورزشکارانو، میرمنو د والي رحمت الله یارمل او د جمهوریت نظام څخه د ملاتړ اعلان وکړ. ویناوالو په خپلو خبرو کې وویل چې د لغمان والي رحمت الله یارمل په تیرو 9 میاشتو ماموریت کې د امنیت، فساد او غصب مخنیوي کې ستر کارونه ترسره کړي او ولسونه ورڅخه د ورته چارو د دوام غوښتنه کوي. واقعا ما الحمد لله کنن و شخص کمالان جوادر در طول نهشت ما یک وقت منفی ندیده. زمانی که وقت منفی ندیده شخص وزیده و فهمیده و من الحمد لله زخمای با شما میکنه برند قابل تقدیر و پیش قدیم میکنه. نقطه آخر نعره تکبیر نقطه باید جلوگیری بکنم احیانا نگر کسی در سندی باشه که جناب والی باید تبدیل بکنم از صرف خود اینجا نامده تامده کویگیش نامده این مردم در سندی خاطرت که اهمیت ولایت گرفته و والی جناب والی ما والی بزرگ ما خط بود و نمیده که وجه پیش ما خط بود زنده با رحمت احمد تامک تادم دوی ټولو په یو غږ د ښاغلي یارمل د هر اړخیز ملاتړ څرګندېدو سربیره د جمهوریت څخه ننګه وکړه. خبرپاڼه زیاتوي دغه زرګونو وګړو خوښي وښوده چې په معاصر تاریخ کې لغمان کې دومره ولسونه د والي په ملاتړ نه راټول شوي لکه څومره چې د ښاغلي یارمل په ملاتړ راټول شول. زمون غوښتنه دا ده درنه ته البته د جمهور نماینده یې دلته چې لېږلی د لغمان د خادم پیسې لېږلی چې لغمان ته خدمت وکړي ته لغمان کې خدمت کوه د لغمان د خلکو د عزت په خاطر باندې دلته میدان ته راوځه دا ټول لغمانستان وکران دي ستا د خادمان دي نعره تکبیر نعره تکبیر زنده باد
با احساسه ورځ ده مجاهد ورځ ده او احسان فراموشه نه ده حسن خان په کوم تاریخ کې چې دلته اکثره سپین او دا سپین ږیري به د هغوی لیدلي دا ځوانان هغه لیدلی نه ده خو د هر لغماني خوله کې د حسن خان نوم د ډېر په عزت سره یادوي ته والي حسن خان نه ځان جوړ کړه دا کوم کار چې تا دلته وکړو ته دغه خلک د دې نمایندګي کوي چې دا خلک د ستا حمایت راغلي دي البته تا کوم ښه کار کړی ده موږ دغه غوښتنه کوو یوازې والي صاحب مخکې د وړاندې ځه څومره د لغمان په ریاستونو کې فاسدان دي غاصبان دي غله دي رشوتخواري دي ډالماران دي دا لغماني غوښتنه د والي صاحب دا یو هم پرېږده نه دی کړه دا کار څه پرمخ لغمان د احمد او د محمود او د ګلبین کور نه ده دا د لغمان ټولو مشترک کور ده هر لغمانی غواړي چې د لغمان په اداره کې خپل ځان وګوري د لغمان په ولایت کې ځان وګوري د لغمان په کلي کې ځان وګوري زه خپلې خبرې غونډوم آخر کې وایم چې زنده باد جناب والي صاحب رحمت الله یارمل واقعا چې څنګه ستاسو نیتونه او تاریخ لغمان کې پرېښو افغانستان کې پرېښو د همت او د غیرت او د مشرۍ دا تا یو ځل بیا د لغمان ولسونو ته په عملا څرګند کړه مننه کوو السلام علیکم موږ له خپل ځوان والي نه له ملي دفاعي ځواکونو نه په کلکه ملاتړ کوو او د خپل ځان ایله ورکوو خپل ځان هم ته قربانوو د هر غریب په مقابل کې موږ لغمانیان ولاړ یو هغه ولاو که هر څوک وي هغه اتلس کلنې چیغې چې اشرف غني او تېر رئیس جمهور احمد کرزي ووهلې چې ولسونو ته به او ملل متحد ته به یې وعدې ورکولې دنیاوالو ته به یې وعدې ورکولې چې موږ به دلته یو ښه حکومت جوړوو او دا حکومت به د هغو یو تعداد غاصبینو او د هغو یو تعداد خلکو نه چې په چوکیو خېټې اچولي راباسو اولین سړی رحمت الله یارمل و چې د دوه رئیس جمهورانو هغه شعارونو ته یې عملي جامه واغوستله ډېر خوښ او خوشحاله یم نن په دې مجلس کې چې د لغمان خلک په خپل لغمان مین او د خپل والي د خوږوالي په راټولونو باندې دوی راغلي دي که دوی د والي نه خوږوالی نه وای لیدلی امکان لري چې دومره مخلوق رئیس جمهور ته هم نه وای راغونډ سوی خو زه خوښ او خوشحاله په همدې یم چې والي صاحب د ښو کارکردګیو نه ټول قومونه د لغمان ښځې او نر علما راټول سوي دي په دې میدان کې ډېر خوښ او خوشحاله یم واقعا زموږ په لغمان کې سیاسي نظام او اوسنۍ اداره کې ډېر ښه خلک دي چې د هغوی په راس کې جناب والي صاحب قرار لري او موږ د لغمان د سیاسي نظام او په سر کې د والي صاحب حمایت کوو او اردو دفاعي ځواکونه چې په دا سختو شرایطو کې همدا نن هم په ګرمو سنګرو کې اوسېږي او د ستاسې نه حمایت او دفاع کوي موږ د هغوی هم حمایت کوو او د هغې تر څنګ ولاړ یو د زرګونو ګډونوالو په دې ستره غونډه کې والي رحمت الله یارمل د لغمان له ټولو ولسونو مننه وکړه چې په خورا شانداره ګډون سره دا جوته کړه چې دوی لا زیات خدمت غواړي او د ورسره ژمنه کوي چې په دغه برخه کې به خپلې چارې ګړندۍ کړي ستاسو د نن ورځې ګډون ستاسو د نن ورځې مینه ستاسو د نن ورځې درنښت او د خپلې ولایتي ادارې او زما څخه ملاتړ ما مجبوره کوي چې تر دا مهاله چې مې څومره کار کړی هغومره څو چنده وکړم زه نن یوه جمله وایم په دې ټولو ګډونوالو کې تر ټولو ګډونوالو کې تر ټولو زیات ښه راغلاست هغو کسانو ته وایم چې تېره شپه ناوخته یې بېلابېلو مشرانو تلیفونونه راته کړي دي چې موږ د تېرې ورځې پر مظاهرې پښیمانه یو او راځو په دې غونډه کې اشتراک کوو خدای مو راوله دا چې په کومو نومو راټول سوي وه
په کومو بهانو راټول سوي وه او 2-3 ځایه مظاهرې کړي دي مطمئنا ویلی سم چې د دوی تر ټولو ډېر تعداد زما یوازې د خوندو تعداد زیات دی همدا زما امید و همدا زما هیله وه او د لغمانیانو تعریف چې زما سره و همدغه نن تعریف دی زه پوهېدلی وم چې د لغمان ولسونه د انحصاره څخه نور تنګ راغلي دي نه غواړي چې یو کس د ټول لغمان نمایندګي وکړي زه پوهېدلی وم چې 20 کاله د لغمان د کونډې او یتیم حق اخیستل سوی دی زه پوهېدلی وم چې زما د استاد زما د ښوونکي زما حتی د شهید د ورثې حق اخیستل سوی دی زما د معیوبینو او معلولینو حقوق اخیستل سوي وه او زما د ویاړلو ورزشکارانو حقوق اخیستل سوي وه نن تعهد کوو چې ټول هغه محروم ولس او هغه محروم طبقې چې 20 کاله په اداره کې نه وه یوازې د قربانۍ په وخت کې وه نور به په اداره کې هم واوسېږي هر څومره خلک که زموږ په هر ډول بهانه باندې مخالفت کوي زما ورڅخه غوښتنه ده چې همدانن د لغمان د همدې شریفو ولسونو څخه بخښنه وغواړي او راسي نور د ولس ارادې ته ځان تسلیم کړي نوموړي پر وسلوالو طالبانو هم غږ وکړ چې باید سوله وکړي د جمهوریت په صف کې ودرېږي او له پاکستان سره باید خپلې اړیکې نورې پرې کړي د غاصبینو قاتلینو او د دې په وړاندې ستاسو ګډون یو محکمه چپلاخه او څپېړه ده نور پر هغوی نه غږېږو نور د همدې سټیجه پر طالب غږ کوو چې د ولس په مقابل کې مه درېږم د ولسونو د دې باغیرو ولس په مقابل کې چې دا دومره وخت جنګېدلی یې نور د همدې ولس ارادې ته تسلیم سم هغه بهانه چې دې کول چې دلته امریکایان دي دلته خارجان دي دلته ناټو ده او زه جنګېږم ټول تللي دي راسه ته هم د پاکستان څخه د خپل هغه پټنځایونه راوباسه او د دې ولس منځ ته راسه څوک چې د دې ولس په منځ کې پاته سوی دی د مظلومو خو باغیرته ولس په فرض روژه کې دومره مینه ورکړې ده غوښتنه مې دا ده چې د لغمان د ولسونو څخه چې 20 کلن انحصار چې د هره طریقه جوړ مات سوی دی راځئ د وطن د هر دشمن په مقابل کې همدغسې یو موټی پاته سو زه مطمئن یم چې که همدغسې مطمئنه او دغسې یو موټی پاته سو هیڅ جابر قوت هیڅ ظالم قوت هیڅ ترهګریزه ډله د دغومره ولس په مقابل کې د ټینګېدو توان نه لري دلته نن الحمدلله د هرې طبقې هرې ولسوالۍ او هر ځای څخه خلک راغلي دي دې خلکو ته نه د غنمو واده ورکول سوی ده لکه دوی چې په مظاهرو کې ورکول نه د پیسو واده ورکول سوی ده یوازې چې وایي په تنګ راغلی نو په جنګ راغلی دا خلک چې راغلي په تنګ راغلي وه او زه منهی ستاسو د خادم منهی ستاسو د نوکر دا واده تازه کوم چې هیڅ چاته نه تسلیمیږو زه مطمئن یم چې طالب هم یو ورځ پښیمانه کیږي او دا ستاسو د ولس منځ ته به راځي او ستاسو څخه به بخښنه غواړي مطمئن یم په دې باندې ځکه تاسې نن دا خپله اراده تمثیل کړل ستاسو د یو خادم په توګه دا اطمینان در کوم چې په ادارو کې به نور هم اصلاحات راځي نور به هم اصلاحات راځي او نور به هم اصلاحات راځي